دا ته کور روان شه هلکه 100 روپۍ راواسي 500 روپۍ ولې راواپس کوې انا دې مرته راشه 500 نور درکوم 500 سره والم وته هلکه سر دې ډېر کنه وګی تګیا دا کوم واقعیا دی خبر تینو مچنا سا پا ادیسا وشولا اتوار میں لکی دماکا وشولا خبر تینو مچنا سا پا ادیسا وشولا اتوار میں لکی دماکا وشولا خلق خپو تیروانا نو خبر دخپل زانا ڈیرا او ترا پا مالک جیم لوشولا اتوار میں لکی دماکا وشولا اچانک دې میله کې شور شو د یو یتیم پکې وران کور شو چې ورته ګورم نو داسې واویله وشوله اتوار میله کې دماکه وشوله زمونږ مشر ناظم لاړو لکه چې باز د کلي لاړو که خلک ارڅه وایي رب نه فیصله وشوله اتوار میله کې دماکه وشوله نورک د زرو په ارمانو غریب سوچ زرو ورکو 500 پیسې راو نورک د زرو په ارمانو بیا د کارغه په شان روانو نورک د زرو په ارمانو بیا د کارغه په شان روانو چې ورته ګورم پر جان په زلزله وشوله اتوار میله کې د موقع پاکی پیسې ها یا مرګ داسې کار وکړه نه زه پېښور نه راځم د سره خبره کې نعت پاره راوخوتو که نه هغه دا نعت ویلو مسلمان یم غلامي مې کړې نه دا ټیټې سترګې زندګي مې کړې نه دا یو ښځې 10 روپۍ ورکړې بلې 15 ورکړې بلې 15 ورکړې مې دا اوس ما راته کیلتې وایي مې ماما ته بیا نعت ووایه وایي مسلمان یم غلامي مې کړې نه دا ټیټې سترګې زندګي مې کړې نه دا ما ورته وي ورځې وشوې جواري مې کړې نه دا غلا د چرګي چرګوټي مې کړې نه دا مې زه په تما یم د لسو او د شالو په 500 ناشکري مې کړې نه دا نړۍ سټ کې زنانه څه وکړه 10 روپۍ راوړې مې یا الله دې زنانه 10 روپۍ امداد وکړې 10 نه کمره ځامن ورکړي اچھا بورکیا غوښه خوله کې یو غاښ هم نو بوډۍ وخت یا من نو ترې کې په مې بوډۍ تا کې خور دا د پلار کېړی مې شلېدلې دي زړې دي زما د پلار کېړو باندې ډبې پالش لګاو کېړی زره چمکاو خبل تور بل را خور کا جوړ د بنګړو شور کا خمې کا زخمی بیا مې زړه ټکور کا ما ورته وي تور بل را خور کا ډک د روټو شکور کا خمې کا پیتی ما په دالو موړ کا خمې کا پیتی ما په دالو موړ کا ستا په روزګني بانجان ستا په خواني کدوان ستا غزړې تورې او خغسي ګیسېلوګان ما په پالک زوړ کا ټک د روټو شکور کا خمې کا پیتی ما په دال مالا تور بانجان روړې ډېر کچالان روړې ډېر خدا کو ګران روړې او ډېر نسپین رنگ رااله تور کا بیا مې په خر سور کا سپین رنگ رااله تور کا بیا مې په خر سور کا خمې کا پیتی ما په دالو موړ کا تړلې کړې مې بیا پاتې ته جانان کې یا الله یا الله نره باران کې تړلې خر رانه ورک شو په مردان کې
تړلې خرانن ورک شو په مردان کې یا الله ټیټش ټیش یا الله دغلو کورونه وران کې خر مې اخیستې په میله کې نن رانه ورک شو په ټیله کې او پوره 4,000 روپۍ شم په تاوان کې یا الله ټیټش یا الله دغلو کورونه وران کې خر مې په خپو باندې کاجیو دا خو په سر باندې گانجیو نشته دې داسې بل یو خر په کو دی امان کې یا الله ټیټش یا الله دغلو کورونه وران کې غوا مې شوده د وخت دړی او غوا مې شوده د وخت دړی او په دې میته باندې د سوټو نن باران او په دې میته باندې د سوټو نن باران کې بیا او په دې میته باندې د سوټو نن باران کې یا الله ابن مالي ډېر خندا ورته خندا اوس پر 15 سوال ښه کنه باقي یو نیمه غزاله جاوید ورته غاڼه وې ها سوي ته یو نیمه غنټه سو غزاله جاوید غاڼه خوري نه یو نیمه غنټه سو نیمه غنټه باقي پاتې بلاره بس ته غاڼه لونه دا غزاله جاوید تک شاید هغه کوم یو غاڼه الله دراشه کنه کومه غاڼه لیا ما ته وجه لوټه کما سبب ور بل مو ټکړو سو کوم اوس په لوټه کما او بس وړو بیلچه د مړه سړي ته ویلګو کنه ځا کنه ته ولګو نشته ورګه زه ته لګو غاڼه زر کوځي ورما ته مدا مینا لګرځانه دي که څه وایي مینا درو ویل پیپر آسان دي کنه خو لګي روړه